شمال د خلکو د سافټویر مسله ده ځینې هلکان د جینکو په وار پیدا دي دا کاروان د خپل منزل په لور روان دی او زموږ مدعا زموږ مقصد به صرف دا چې د پښتو ژبې ارتقا ده د پښتو ژبې بقا ده د قام شعور دی قام ته علم ورکول دي قام ته خپلې ستونزې په ګوته کول دي او زموږ چې کومه قامي شعور دی هغه به په دې خپل ولس کې پیدا کوو ستاسو ډېره زیاته مننه شعرونه درته نور وایم چې هغه سړي ته نشته اړو پته حکومته هغه سړي ته نشته اړو پته حکومته د چا سره چا وکړه کمه ګوته حکومته مونږ هم په ځان غوږونه راچولي دي مزید او ته هم په ځان راواچوه سکته حکومته مونږ هم په ځان غوږونه راچولي دي مزید ته هم په ځان راواچوه سکته حکومته متل دی اوړی جمع دی د تورې مرغۍ خوله کې متل دی اوړی جمع دی د تورې مرغۍ خوله کې خبر شه د کرسۍ له روایته حکومته بل شعر دی او قطه ده چې سغاړه په تیره او سغاړه خمیره ده سغاړه په تیره او سغاړه خمیره ده په یو وجود دننه د ازدادو مجموعه ده صورت یې د بشر دی بصیرت یې بیخي شر دی شمال د خلکو د سافټویر مسله ده سغاړه په تیره او سغاړه خمیره ده په یو وجود دننه د ازدادو مجموعه ده صورت یې د بشر دی بصیرت یې بیخي شر دی شمال د خلکو د سافټویر مسله ده او یو شعر دی چې مونږ هم غواړو چې تدبیر د انقلاب دی وشي خو دومره ده چې په قلم او په کتاب دی وشي او یو څو مرۍ دي د امیل نه را د خدای په نامه او زما تسبیح نیمګړي شوي چې ثواب دی وشي مونږ هم غواړو چې تدبیر د انقلاب دی وشي خو دومره ده چې په قلم او په کتاب دی وشي یو څو مرۍ دي د امیل نه را د خدای په نامه او زما تسبیح نیمګړي شوي چې ثواب دی وشي یو قطه ده چې یاري دي د سړي سره د ضرب په بنیاد وشي یاری دی د سړی سره د ضرب په بنیاد وشي بلا حجامتونه د بنګړو په وار پیدا دي او دا ځینې جینکۍ دي خدای د دغې نه خبر کي چې ځینې هلکان د جینکو په وار پیدا دي دا یو دوه شعرونه دي چې خدای که منیمي نو زړه کې یې د رضا وپوکه خدای که منیمي نو زړه کې یې د رضا وپوکه دا کم تصویر چې ما سره دی پکې سا وپوکه او زما د زړه سړي کې د دې نه بغیر نه سمیږي زما په خوله کې لږه جوخته بسم الله وپوکه خدای که منیمي نو زړه کې یې د رضا وپوکه دا کم تصویر چې ما سره دی پکې سا وپوکه زما د زړه سړي کې د دې نه بغیر نه ښه کېږي زما په خوله کې لږه جوخته بسم الله وپوکه